صفحہ نمبر 190 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي مخکې آیتونو کې الله رب العالمین د قرآن کریم حقانیت او د قرآن کریم متعلق چې د هغه زمانې خلکو کومه رویه ساتله د هغې تذکره الله رب العالمین وکړه. په دې آیتونو کې الله رب العالمین د دیو د عبادت تذکره کوي چې انسان فطري طور باندې دی بنده دی، دی به بندګي خامخا کوي، خو که دی د الله رب العالمین بندګي وکړي نو په دنیا کې به هم کامیاب وي او په آخرت کې به هم کامیاب وي. او که انسان د الله رب العالمین د بندګۍ نه انکار وکړي نو دی به بیا یا د بوتانو بندګي کوي یا به د نفساني خواهشاتو بندګي کوي یا د کاڼو بوټو بندګي به دی کوي، خو په حقیقت کې به دی څه نه څه بندګي خامخا کوي. نو بندګي د هغه ذات پکار ده چې هغه انسان ته ضرر رسولی هم شي، ضرر ترې لرې کولی هم شي، د نفع او د نقصان مالک وي. او په آخرت کې د انسان پکار راځي نو دغه خلق د الله رب العالمین نه علاوه د داسې څیزونو بندګي کوي چې هغه نه د دوی په دنیا کې پکار راځي نه په آخرت کې پکار راځي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ډېر عجیبه کار کوئ، ماله خبر را کوئ په داسې څیزونو باندې چې زه په هغې باندې نه پوهېږم، زما په علم کې نشته چې په ځمکه او په اسمان کې داسې هم څوک شته چې هغه زما نه هټ کر هغه معبود وي او په آخرت کې به زما د بندګانو سفارش ماته کوي او زما بندګان به زما نه خلاصوي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې انسانان الله رب العالمین په اسلامي فطرت باندې پیدا کړي دي. د نوح علیه السلام پورې تقریبا ټول انسانان د الله رب العالمین په توحید باندې، خو بیا د نوح علیه السلام په قوم کې بت پرستی پیدا شو، هغه هم د قبر پرستی نه او د تصویر سازی نه هغه څیز پیدا شو. نو انسانیت په دوو ډلو کې تقسیم شو، یوه ډله هغه وه چې هغوی د الله رب العالمین په توحید ودرېده، دویم د الله رب العالمین د توحید نه انکار وکړو. د الله رب العالمین د دې خلکو د اصلاح دپاره پیغمبران راولېږو، اخرنی پیغمبر پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. د نبی علیه السلام نه پس به بل پیغمبر نه وي. نو بیا الله رب العالمین فرمایي چې د اختلاف ما بغیر د پیغمبرانو نم ختمولی شو، چې غیبي فیصله مې د دې خلکو په منځ کې کړی وي، خو چونکې د فیصلې دپاره ما یو وخت طی کړی او مقرر کړی دی تر څو پورې چې هغه وخت نه راغلی نو فیصله به نه کېږي. انسان که ډېر هم بغاوت وکړي نو الله رب العالمین به ورله مناسب سزا او بیدارۍ ورکوي، خو حقیقي فیصله او حتمی فیصله به الله رب العالمین په قیامت کې کوي. او بیا دا خلک بار بار مطالبه کوي چې رب د پیغمبر باندې یو معجزه ولې نه نازلیږي چې داسې یو ناشونی کار دی وکړي چې خلک ټول دته متوجه هم شي او خلک د هغې په بنیاد باندې په ده باندې ایمان هم راوړي. د الله رب العالمین فرمایي چې د حادثاتو په بنیاد باندې او د معجزاتو په بنیاد باندې ایمان هغه الله رب العالمین ته مطلوب نه دی. ایمان خو هغه شعوري ایمان الله رب العالمین ته مطلوب دی. د نبی علیه السلام هر صحابي چې راغل دی نو د نبی علیه السلام سره مکالمه کړې ده او بیا د نبی علیه السلام نه ځان پوهه کړی دی نو ایمان یې راوړ دی. نو دغه شان د حادثاتي ایمان چې چا هم راوړ دی نو هغه بیا وروسته د ایمان نه واپس شوی دی. کلک ایمان هغه وي چې هغه د دلایلو په بنا باندې وي، د زړه او د سترګو په بصیرت او د بصارت په بنیاد باندې وي او انسان په ځان پوه کړی چې یاره دغه ایمان په هدایاتو باندې به زه ژوند تېروم، دغه هدایت به زما په دنیا کې هم پکار راځي او په آخرت کې هم. او بیا معجزات چې دی نو د دې تعلق هغه د الله رب العالمین د غیبي نظام سره دی او غیب دا د الله رب العالمین په اختیار کې دی. نو بس تاسو هم انتظار کوئ او موږ هم ستاسو سره انتظار کوونکي یو.
خو خلک که ایمان راوړي نو د هغوی دپاره معجزات هغه ضروري نه وي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام څه معجزه نه ده پیش کړې. عمر رضی الله تعالی عنه ته، عثمان رضی الله تعالی عنه ته، دا د مکې پوهان خلکو په دې باندې ډېر غټ اعتمادونه کول. او دې خلکو چې ایمان راوړ دی نو بغیر د معجزو نه یې راوړ دی. نو انسان چې ایمان راوړي نو د ده او د ایمان په منځ کې رکاوټ هغه معجزه کېدل یا نه کېدل هغه نه واقع کېږي، بلکې معجزې مطالبه چې کوم خلک کوي نو هغه صرف ځان له تسلي ورکوي او مد مقابل له دی یو جواب ورکوي او د هغه د خاموش کولو کوشش کوي. ورنه ډېر دلایل د انسان په دې جسم کې په دې کائناتو کې موجود دي چې هغې باندې انسان لږ ونته کې غور وکړي نو انسان دې خبرې ته رسېدی شي چې واقعي د کائنات پیدا کوونکی الله رب العالمین دی، او بیا یوازې پیدا کوونکی نه بلکې د دې مدبر او منتظم هم الله رب العالمین دی. او په کائناتو کې اختیارات صرف او صرف د الله رب العالمین چلیږي، بل یو خدای نشته چې هغه د الله رب العالمین سره په دغه خدای کې شریک وي په هر حیثیت سره. ویعبدون او دیو بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله رب العالمین نه ما د هغه هستیانو لا یضرهم چې نه تکلیف رسولی شي دیو ته ولا ینفعهم او نه نفع رسولی شي دیو ته، یعنی د نفع او د نقصان مالکان نه دي. ویقولون او د دې سره سره دی وایي هؤلاء شفعاؤنا چې دا زمونږ سفارشیان هم دي د الله رب العالمین نه به مونږ خلاصوي عند الله د الله رب العالمین مخې ته به زمونږ سفارش کوي. نو قلت ورته ووایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتنبئون الله ای تاسو خبرداری ورکوئ الله رب العالمین ته بما په هغه څه باندې لا یعلمو چې الله رب العالمین نه پیژني او عالم پې نه دی الله رب العالمین فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکو کې، یعنی په ځمکه او په اسمان کې داسې یو څیز نشته چې هغه د الله رب العالمین په مقابله کې د چا سفارش وکړي. سبحانه پاک دی الله رب العالمین د دغه شریکانو نه، وتعالی او ډیر اوچت دی عما د هغه څه نه یشرکون چې تاسو د الله رب العالمین سره حصهدار ګرځوئ. وما كان الناس او نو خلق الا امه واحده مگر یو ډله وه په یو توحید باندې او په یو فطرت باندې. فاختلفوا نو خلکو اختلاف شروع کو، اسباب د اختلاف بیا مختلف وو. ولولا کلمت کچری نوې فیصله سبقت مخکې تیره شوې من ربک ستا د رب د طرف نه لقضی بینهم نه الله رب العالمین به د اختلاف ختم کړی وی، د دوی په منځ کې به فیصله کړی وی. فیما فیه یختلفون په باره د هغه امورو کې او په باره د هغه عقاید او نظریاتو کې چې کوم باره کې دوی اختلاف کوو. ویقولون او دا خلق وی لولا انزل علیه ولن نازلیږي په د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې آیت یو نښه او یو معجزه من ربه د رب د طرف نه. فقلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معجزې تعلق د غیبي نظام سره دی. نو انما الغیب لله، غیب چې دی هغه ثابت دی د الله رب العالمین دپاره. غیب دې ته ویلی کېږي چې هغه انسان په حواس خمسو سره نشي معلومولی. د سترګو په نظر سره لیدی نشي، د غوږونو باندې اوریدی نشي مثلا، او په ژبه باندې هغه څکلی نشي، په پوزه باندې هغه بویولی نشي، او په لاس باندې هغه مسه کولی نشي. دغې ته غیب ویلی کېږي چې د حواس خمسو نه ماورا وي. فانتظروا نو پس تاسو انتظار کوئ. انی معکم من المنتظرین، یقینا زم ستاسو سره انتظار کوونکی یم. ویعبدون او دیو بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله رب العالمین نه ما د هغه بتانو او د هغه هستیانو لا یضرهم چې نه تکلیف ورکولی شي دیو ته ولا ینفعهم او نه نفع ورکولی شي دیو ته. ویقولون او دی وی هؤلاء چې دغه معبودان باطله زمونږ چې دي شفعاؤنا عند الله، دیو به سفارشیان وي د الله رب العالمین مخې ته زمونږ. قلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تنبئون الله ای تاسو خبرداری ورکوئ الله رب العالمین ته بما په هغه څه باندې لا یعلم فی السماوات چې عالم نه دی الله رب العالمین په هغوی باندې په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې. سبحانه پاک دی الله رب العالمین، وتعالی او ډیر اوچت دی عما د هغه څه نه یشرکون چې دوی د الله رب العالمین سره حصهدار ګرځوي. وما کان الناس او نو خلق الا امه واحده مگر په یو ډله په یو فطرت باندې په یو توحید. فاختلفون د خلکو اختلاف شروع کو، سب مشرکان شو.
ولولا کلمت سبقت من ربک کچرینه و فیصله مخکې کړې شوې ستا د رب د طرف نه لقضی بینهم البته فیصله به شوې وي د دیو په منځ کې فیما فیه یختلفون په باره د هغه امورو کې چې کوم کې دوی اختلاف کوم ویقولون او دوی وایي لولا انزل علیه چې ولې نه نازلیږي په نبي علیه الصلاة والسلام باندې آیة من ربه یوه نښه د رب د طرف نه فقلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام انما الغیب یقینا غیب دا د الله رب العالمین دپاره دی فانتظروا نو پس تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا زم ستاسو سره انتظار کوونکی یم.